نو د الله جل جلاله په دغه احکاماتو کې یو حکم، یو فریضه، یو شعبه هغه د جهاد هم ده، چې جهاد دا هم د الله جل جلاله د طرفنا یو عظیم الشان حکم دی، او د دین اسلام روح دی، او د دین اسلام اهم شعبه ده. زما عزتمند مسلمانانو، څنګه چې مونځ د الله حکم دی، څنګه چې روژه د الله حکم دی، څنګه چې زکات او حج دا د الله حکم دی، دغه شان جهاد فی سبیل الله دا هم د الله جل جلاله حکم دی. زما عزتمندو، جهاد په لار د الله کې دا یو ډیر بهترین عمل دی، یو ډیر مبارک عمل دی، او الله جهاد را لېږلی د خپل دین اسلام د مضبوطیا او د بقا دپاره. الله جهاد را لېږلی دی دپاره چې په دې سره مسلمانان مضبوط شي، د الله دین ته قوت میلو شي، په مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا شي. دې لپاره الله جهاد را لېږلی دی. زما عزتمندو، د جهاد دا ډېر زیات فضایل قرآن کریم کې موجود دي. تاسو قرآن کریم وګورئ، د قرآن کریم زیاته حصه الله جل جلاله په باره د جهاد کې نازله کړې ده. تقریبا 558 آیاتونه د الله جل جلاله په باره د جهاد کې نازل کړي دي. او د جهاد بر دین لوی فضیلت سوي چې الله جل جلاله پورا سورتونه په قرآن کریم کې په باره د جهاد کې نازل کړي دي. لکه سوره انفال وګوره، سوره توبه وګوره، دغه شان الله جل جلاله پورا رکوګانې دا په باره د جهاد کې را نازلې کړي دي. زما عزتمندو، او لوی فضیلت پر جهاد د دې نه سوي چې الله جل جلاله په 30مه سپاره کې سوره عادیات را نازل کړي دي. پورا سورت الله پاک را نازل کړي دي، او الله پاک د مجاهدینو په اسونو باندې دا قسم خوري. عزتمندو، د مجاهد په اس باندې الله قسم خوري. نو دا د جهاد هغه لوی فضیلت طرف ته اشاره ده، دا د جهاد هغه بهترین عمل طرف ته اشاره ده چې جهاد دا یو دومره بهترین عمل دی، جهاد دا یو دومره بهترین لار ده چې الله جل جلاله د مجاهد په اس باندې قرآن کریم کې قسم خوري. او زما عزتمندو، دغه شان حدیث مبارکو کې د جهاد فی سبیل الله دا ډیر زیات فضایل ذکر دي. دغه شانتې د فقه چې کوم کتابونه دي په هغې کې مستقل بابونه دا د جهاد په بیان کې دي، مستقل بابونه چې کوم دی علماو لیکلي دي په باره د جهاد کې. او زما عزتمندو، د دوی نه لوی فضیلت پر جهاد سوي چې پیغمبر علیه السلام په خپله دا بهترین عمل په دې جهاد کې چې کوم دی هغه شرکت کړی دی. کله چې پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې نه هجرت وکړو او مدینې منورې ته لاړه، نو په مدینه منوره کې 10 کاله پیغمبر علیه السلام تیر کړي دي. دغه 10 کالو په عمر کې پیغمبر علیه السلام په خپله 20 ځله چې کوم دی میدان جهاد ته وتلی دي. 20 ځله پیغمبر علیه السلام د کافرو سره جنگ کړی دی. په دغه میدان جهاد کې، په دغه میدان جنگ کې دغه پیغمبر علیه السلام ته تکالیف هم رسیدلی دي، غاښونه مبارک هم شهیدان شوي دي، د بدن مبارک نه وینه هم وتلې ده. او دغه شانتي 55 تشکیلونه د صحابو پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند مبارک باندې کړي دي. 55 تشکیلونه پیغمبر علیه السلام د جهاد دپاره په خپل ژوند مبارک کې کړي دي. او زما عزتمندو، د جهاد بر دین لوی فضیلت سوي چې پیغمبر علیه السلام د مرګ په حالت کې د جهاد دپاره لښکر تیاروي. د مرګ په حالت کې پیغمبر علیه السلام د جهاد دپاره دغه خپل صحابه تیاروي، او پیغمبر علیه السلام ترغیب د جهاد ورکوي. او دغه لښکر مشر چې کوم دی زید ابن اسامه رضی الله تعالی عنه جوړوي، او د لښکر د دین اسلام جنډه هغه ته په لاس کې ورکوي. او عزتمندو، دغه لښکر پیغمبر علیه السلام د مرګ په وخت کې چې کوم دی هغه تشکیل کوي. نو تر مرګه پورې پیغمبر علیه السلام هغه خپل ژوند مبارک
دا په جهاد کې چې کم دی هغه تیر کړی دي.